ما ته چې د کوره راووتې نو بیا ما بیا به نه راوتې که نه سړي را باندې خراب باندې خو جوتي والم. دا راته ووایه صادق خان په خپلو ډایلاګونو کې چېرته داسې یو ښه ډایلاګ چې ستاسو ډېر خوښ وي هغه د اختر ورځ د دې مینوالو سره شریک کړې. ضرور زه به ته یو شعر وایم خو هغې لپاره چې کوم دی ما سره خپله غاښونه پراته دي نو به هغه لګوم نو داسې نه کېږي که نه. او هغې نه مخکې ته وبېږه یو لطیفه کوم موږ داسې کار کړی و چې تقریبا یو هغې باندې ما حاکم کړی یو کس و هغه ودونه کوي نو چې کله هم واده وکړي نو د هغه سر راپاسې ښځې مړی یو واده وکړي بل واده وکړي بل واده وکړي تقریبا چې یو اته وادونه برابر کړي نو بیا ورسره ښځې ودونه نه کوي که نه چې دا څنګه خوني سړی چې واده ورسره وکړي او ښځې مړی سړی ډېر پریشان او بیا یو بل کلی چې پاکې یو ښځه راغی چې به کله واده وکړو سار به راپاسېد نو د هغې به خاوند مړو ها وخت تېرېده تقریبا یو اته هغې هم برابر کړی هغې سره بیا سړو ودونه نه کول چې خدای پاکه دا څه خوني ښځه ده دا خو سړي وژني. د دې کلي او د هغه کلي خلک خبر شو چې یاره دلته خو داسې یو ښځه ده هلته داسې یو سړی دی به دې کلي والا فیصله دا وکړه شاید به یې چې دواړه به ودونه وکړو چې کم مې پکې مړ کړو بس نکاح خوان راوستو نکاح یې وتړل د هغه کلي والا هم ناست وي هغه وایي چې زمونږ کلي والی به یې ګټي هغه وایي چې زمونږ کلي والی به یې ګټي که نه یو مقابله یې ته جوړه کړه و د بیګان چې کم دی بس هغوی ورپرېښودل خپل کور ته سهار ورته خون خلک دروازې مخ ته ولاړ چې کم به جمدې روزي او کم به مړي چې څنګه د دې کلي هم ولاړ دي هغه کلي والا هم ولاړ دي دی شي سړی راووته بس هغه کلي والا چا کړی زمونږ ښځې هغه وګټ سړي وګټله وایي ښځه مړه ده ښځه مو پسې راووته چې ښځه پسې خلک حیران شو خدای پاکه هغه دواړه جمع دي مجمع نه شاته یو کس رامنډه کړه یار وره او هغه نکاح خوان یې مړ دی خپې نکاح خوان غځولي وي دلته بیا یو حاکم موږ بله کړې وه هغه ما پکې یو غاښونه لګولي وه اکثر د ما سره جیب کې پراته مي او دغه منې د غاښونو دپاره ما ډېره خواري کړې دا ما چې کوم دی اوریجنل د غوا غاښونه لګولي او دا ما تیار کړي دي ما پالش کړي وو هغې لپاره چې کوم دی 2 ورځې ما په اوبو کې خو هغې لپاره مې ما پالشنګ وکړو نو غاښونه ما داسې لګولي نو زه پکې شعرونه ویمه که ما یې راوځه چې ویې لیکو بس یو سړي راووته وایي خیر شه ما یې جي بس یو شعر مې بېګا تیار کړی مې ته ووایه ما یې ته چې د کوره راووتې ته چې د کوره راووتې هغه وی بیا ما یې ته چې د کوره راووتې نو مخکې ده که نه ما یې ورسره لږ صبر وکړه که نه ما یې ته چې د کوره راووتې نو بیا ما بیا به نه راوتې که نه سړي را باندې خراب باندې خو جوتي والم زمونږ دا کرکټر یو ډېر مشهور شوی و او الحمدلله زما زیات تر چې کوم دی شاهد وایي ما د اصلاح کوشش کړی زما اصلاحي هاکې ډېر زیاتې بیا د مسافرو حوالې سره ما یو کړی وه چې په هغه کې لکه مطلب نن سبا ډېر د ایجنسو والا دوکې کوي د خلکو سره په دوکه باندې یو کس چې کوم دی بار ملک ته واړوي او هغه سره چې کوم دی په یو کار یې واړوي هلته بیا بل کاري نو هغې کې چې کوم دی زه په کمپیوټر په کار لاړ شم او هلته ما ته دونه سختې میلو شي چې پکې ما مړ راوړي پلار لمې نو هغه پلار چې کومه جړاګانې ما ته کوي چې کاش زما په وطن کې نوکری وي یا زما په وطن کې چې کوم دی مزدوري وي نو زما بچې به ولې په پردیس وطن کې مړ کېدو نو ډېره حقیقي چې هغه ما اصلاحي کړي خو کوم مزاحي هم ما کړي هم خلکو ډېرې زیاتې خوښې کړي ډېر زیاتې زه د خلکو ډېر شکریا ادا کوم چې زما حقو به چې کوم دی اوسه کوله چا 10 میلیون نه تللی زموږ پکې اوړي راوړي زه ډېر خوشحالېږم د خلکو ډېر شکریا ادا کوم که زه یو ادنا انسان یم زموږ د غریبۍ نه کار شروع کړو موبایل او مایک هم را سره نه خو موږ به کار کوو اوس الحمدلله کیمره هم شته مایک هم شته سټینډونه هم شته دی 2-3 کیمرې هم پکې اکثر ولګي خو ډېر شکریا موږ دا خلکو ادا کوو چې موږ یې په سخت کې سپورټ کړي دا راته ووایه صادق صاحب کوم چې په میډیا نن سبا کار کوي په هغې کې ستاسو ظاهره خبره ده ستاسو ډېر وسیع نظر دی ځکه چې یو کس کله لیکوال شي او لیک کوي نو هغه ته بیا معاشره کې چې کوم خلک کار کوي سپیشلی بیا په میډیا کې ځکه چې په میډیا کې کله سړی یو گفتو باسي نو موږ خو په یو 200 ځله سوچ کوو چې خدای پاکه څه ووایو تاسو څنګه ګورئ نن سبا چې کوم خلک کار کوي نو دې ته ستاسو زړه څه وایي څنګه ورته ګورئ شاید به دا واینز والا نن سبا دومره ډېر شوي زه اکثر ملګرو ته مې رایم خلکو ته اچار جوړ کړو که نه زه په دې نه خفه کېږم زه خو په دې خوشحالېږم چې پښتنو کې یو ټیلنټ اوچتېږي دنیا ته موږ ښایو چې مطلب موږ داسې یو قوم چې موږ کې هر قسمه خلک شته دي خو د واینز والا کې چې کوم زه حیران شم حاکي داسې کوي چې هغه د پښتو خلاف وي هغه د معاشرې خلاف وي هغه زموږ د رسم و رواج د کلتور خلاف وي او دوی وایي چې نه موږ د یوټیوب نه پیسې وګټو زه دا خلکو ته یو پیره یو میسج ورکوم چې وروره چې کوم تاسو کله پیسې ګټئ یا چې کوم د شهرت ګټئ نو په پازیټیو سوچ یې وګټئ دوی به خاکي وکړي نو هغې کې چې کوم دی اکثر داسې څیزونه کوي چې هغه زمونږ لکه زه دا ویلم شرم ګڼم چې مطلب پکې زمونږ چې کوم زمونږ نه فضلت تېرېږي دې پکې هغه نومونه یادوي
لکه مطلب ډېر داسې الفاظ دي چې هغه د معاشرې سره مطابقت نه خوري هغه الریډي موږ کوو موږ خو نه دي په کار چې پښتون ته مطلب داسې کوي چې هغه ته میډیا ته وښایي چې موږ دا کارونه کوو ته داسې وکړه لکه څنګه پنجابیان دي هغوی څه پر د یو بل بېزتي نه کوي هغوی موږ پسې لا خنداګانې کوي پټان داسې او پټان داسې او موږ په خپله پټانان چې کوم دي هغه زیاته د حقو په ذریعه ورته موږ ښایو چې دا قمقل دي کمقل دي دغه یو اخرنی سوال دی د اختر ورځ د ستاسو کارونه ډېر دي صادق صاحب کوم چې تاسو ته مینوال ناست دي هغه که لر دي که بر دي که د دنیا په هر یو ګوټ کې دي تاسو اوري تاسو سره مینه کوي تاسو خوښوي نو څه داسې د اختر په ورځ دي له که زه تاسو ته یم چې ټولې نړۍ له یو پیغام ورکړې نو څه به وایې دې ته شاهد بھائی زه خو ټولو مینوال په هر انټرویو کې یو دغه پیغام ورکوم مینه محبت او حسن اخلاق زمونږ د صلی الله علیه وسلم زمونږ د خوږ پیغمبر دغه دی چې حسن اخلاق چې موږ کې حسن اخلاق راشي نو مینه محبت هم سیوا شي بل دا خلکو ته وایم چې کم کسان د په دې اختر په دې ورځ مبارکه ورته وایم چې پلیز تاسو سره کم کسان روان نو نن په خپله مبارکۍ راورشئ د اختر مبارکي ورکړئ او د خپل چې کوم د اظهار اوسه زړه وکړي چې زما زړه ته صفا دي نو انشاءالله زموږ داسې قوم یو چې هغه به انشاءالله تا ته انکار نه کوي چې ما سره په خیر سره چې کوم دی ما سره حجرې ته مه راځه هغه ته انشاءالله د زړه دروازې سره چې کوم دی د حجرې دروازې هم کولاوي زما ټول ته دغه یو پیغام چې مینه محبت خور کړئ که لر یې که بر یې که کوم ځای کې پښتانه یې ځکه موږ یو څو یو ډېر نه یو نو موږ له پکار چې مینه محبت خور کړو مینه محبت خور کو ډیره مننه صادق صاحب قدرمنو دا و صادق صاحب تاسو د دې خوږې خوږې خبرې واورېدې زه به په اخره کې هم دغه ووایم کم خلک چې مونږ اوري مونږ خوښوي مونږ فالو کوي او زمونږ په خبرو پسې ولاړي څنګه چې صادق صاحب د خپل ژوند یو تجربه مونږ سره شیر کړه نو دا ډیره یقیني خبره ده که هغه دی که هغه بل دی قصدن آمدن به څوک هم دا نه غواړي چې مونږ د چا پسې خبرې وکړو که هغه وکیلان دي هم زموږ وروریان دي که ډاکټران دي هم زموږ وروریان دي که پولیس والا دي که ججان دي که هر څه دي ټول په مونږ ډېر ګران دي زموږ ویاړ دی زموږ فخر دی خو دا یو خبره ده چې په هره معاشره کې په هر یو فیلډ کې څه ښه خلک او څه خراب خلک نو انشاءالله تعالی زمونږ دا کوشش دی چې موږ کله هم داسې یو کارونه وکړو چې په هغې باندې چا دل ازاري وکړي او د دې دا پیغام به زم مخکې بوزم چې د اختر ورځ ده څوک هم چې د چا نه خفه دي د زړه نه ورشئ د مینې نه ورشئ او غاړه ورکړئ ځان ته یې رانږدې کړئ ځکه چې دا هغه ورځ ده چې ډېره د برکت نه ډکه ورځ ده د خوشحالو ورځ ده دغه غوښې مو نصیب شه د خپل کیمرمین وسیم جان سره د پېښور نیوز نیو ټیم سره په لوی الله مسپارم د الله په امان